السلام علیکم. راځئ نن د ګلاس او د واټر میجیک زده کوو. یعنې موږ سره په موبایل کې د اوبو د بوتل یو پکچر راسره دی او د هغې نه موږ ګلاس ډکوو. یعنې دا قسمه یو ویډیو جوړوو. ګوره دا ګلاس ما سره راسره دی، دا ګلاس خالي دی. ما دلته کېښودو. اوس راځم په دې باندې زه موبایل ږدم. د موبایل کې دا یو پکچر دی، د اوبو بوتل پکې دې باندې ما داسې کېښودو. اوس په دې باندې چې زه کله داسې ګوته کېږدم پرېس یې ونیسم، دې نه به اوبه لاندې لاړې شي. ګوره اوس ما اوچت کړو، اوبه ودرېدې، بیا ګوته پرې داسې پرېس کوم، اوس بیا اوبه رالې. ګوره ټیک شو. اوس دا ګلاس ډک شو، تاسو کتلی شئ. ګوره نو دا شان ویډیو جوړولو لپاره موږ داسې وکړو چې د کیپ کټ دغه ایپ به اوپن کړو. را به شو نیو پراجیکټ ته، په نیو پراجیکټ باندې به کلیک کړو او ځان ته به یو نوی پراجیکټ راکولاو کړو. اوس چې کومه ویډیو موږ ریکارډ کړې هغه ویډیو به د کیپ کټ ټایم لاین ته راولو. دغه یو ویډیو ده، په دې باندې ما کلیک کوم. ټیک شو. دا ویډیو داسې یو ویډیو ما ریکارډ کړل ده ټوټل. داسې خالي ګلاس مې کېښودو. ګوره او دې د پاسه زه موبایل ږدم، دا موبایل مې کېښودو او دې د پاسه به زه اوس فنګر کېدم، یعنې پرس به یې ونیسم داسې. ټیک شو. اوس به دې نه زه ګوته اوچته کړم، بیا به داسې پرې ګوته کېدم او پرس به یې ونیسم. داسې لانګ ټایم دپاره به پرس ونیسو. اوس مې بیا ګوته اوچته کړه، موبایل مې لرې کړو. اوس به داسې کار وکړم چې جیک به راوالم او د جیک نه به دا ګلاس ډک کړم. داسې دومره اوبه مې پکې واچوي، بیا مې پرېښودو. اوس بیا لږ اوبه ور اچوم. ټیک شو. دا یو ویډیو ما ریکارډ کړل ده، ټوټل یو ویډیو ده. نو را به شم دغه ویډیو به زه اوس د کیپ کټ په ټایم لاین باندې ایډ کړم. دا ویډیو ما ایډ کړله. اوس به راشم دلته نه زما ویډیو شروع کېږي، نو دې خوا دا پارټ چې کوم دی دا فالتو دی. دا فالتو پارټ به زه ډیلیټ کړم. دې لپاره به راشم ایډیټ باندې به کلیک کړم، بیا به راشم په سپلیټ باندې به کلیک کړم. دا ما سپلیټ کړو او دا پارټ به زه اوس ډیلیټ کړم. په دې مې کلیک کړو، دلته رالم، دا مې ډیلیټ کړو. ټیک شو. زموږ ویډیو اوس دلته نه شروع شو. و دا ویډیو به زه داسې مخکې بوځم، کوم ځای کې چې زه موبایل کېدم او د موبایل د پاسه ګوته ږدم، په هغه ځای به سپلیټ کړم. دلته به زه اوس سپلیټ ولګوم، ایډیټ، او بیا به راشم سپلیټ ته. دلته ما دا سپلیټ کړو. و دا مخکې زه بوځم داسې، خو دلته کې زه د موبایل نه ګوته اوچتوم، نو دلته به یو سپلیټ ولګوو. ټیک شو. بیا به مخکې بوځو او چې کوم ځای کې واپس ګوته ږدم دلته به یو سپلیټ ولګوو. بیا به ویډیو مخکې بوځو او چې کوم ځای کې زه ګلاس ته اوبه راچوم د جیګ نه، په هغه ځای به سپلیټ ولګوو. دلته به یو سپلیټ ولګوو. اوس په دې ما کلیک کړو، په دې پارټ باندې، او را به شم اورلی ته. ټیک شو. دا موږ سره اورلی دی. په دې اورلی باندې زه کلیک کړم، دا به لاندې لیر ته راشي. او دا لیر به زه داسې مخکې یوسم. دې ځای پورې به راولم. کوم ځای کې چې زه د موبایل د پاسه ګوته ږدم هغه ځای پورې ما راوستو. ټیک شو. او دا لیر چې کوم دی په دې باندې ما کلیک کړو او په دې به ماسک ولګوو. را به شو ماسک ته. دا موږ سره ماسک دی. په دې ماسک مې کلیک کړو، په دې ماسک به بیا راشو هاریزنټل به راوالو، هاریزنټل ماسک به راوالو. په دې مې کلیک کړو. اوس به دا زه داسې روټیټ کړم، دا ماسک به داسې روټیټ کړو، په فنګر باندې په ګوتو باندې به داسې روټیټ کړو.
داسې به ګوتو باندې روټیټ کړو او لاندې به یې داسې راولو دومره. ټیک شو. زموږ ویډیو به داسې جوړېږي. ګوره او دلته کې زه د موبایل نه ګوته اوچتوم نو رابشم د لاندې لیر باندې به بیا یو سپلیټ ولګوو. ټیک شو. دې پورې دا پارټ پکې فالتو دی. په دې به کلیک کړم. دلته به یو سپلیټ ولګوو او دا پارټ به ډیلیټ کړو. دغه پارټ دا به دې سره مرج کړو. ټیک شو. اوس واپس فنګر ږدمه. دلته به زه یو سپلیټ بل ولګوم. چې کوم ځای کې ګلاس ته اوبه راځي هغه پارټ به ول راولو. دا پارټ به دلته به سپلیټ ولګوو. دا پارټ به ډیلیټ کړو او دا به مخکې راولو. دې سره به مرج کړو. ټیک شو. دې پورې اوبه سټارټ شولې. اوس به دا ماسټر ټریک چې کوم دی باره په دې ټریک باندې به زه کلیک وکړم او دا به سپلیټ کړم. مخکې به بوځم چې کوم ځای کې زه ګوته اوچتوم هغه ځای پورې به زه دا ډیلیټ کړم. دلته به یو سپلیټ بل ولګوو او دا پارټ به ډیلیټ کړو. ټیک شو. دا پارټ هم فالتو دی. دا به هم ډیلیټ کړو. ټیک شو. دلته په دې لاندې ټریک باندې هم سپلیټ ولګوو او بیا به راشو بیا ماسک ته. په دې ماسک باندې به بیا کلیک کړو او دې نه به نو اوس ماسک لرې کړو. ها داسې به بره بوځو ماسک به لرې کړو. ټیک شو. او کوم ځای کې چې زه ګلاس رالم هغه پارټ به وله راولو. دلته کې به سپلیټ کړم. دا پارټ به ډیلیټ کړو. دا به داسې مخکې بوځو او د لیر سره به اټیچ کړو. اوس زموږ ویډیو به داسې جوړه شي. ګوره موبایل مې کېښودو په خالي ګلاس باندې. چې زه لاس اوچت کړم اوبه ودرېږي. بیا چې زه ګوته کېږدم پرې بیا به بیا اوبه راشي. ټیک شو. دا پارټ هم فالتو دی. دا به ډیلیټ کړو. اوس به راشو دا ویډیو به ایکسپورټ کړو. په دې به کلیک کړو. دا ایکسپورټ بټن ده. زموږ ویډیو به سیو شي په موبایل کې. دا چې کمپلیټ شي نو ویډیو به زموږ ګیلري ته تلي. Thank you very much.